نننی دا خبرکو چې دا الله عذابونه په انسانانو باندې راځي نو دا غي وجه څه دي اسباب څه دي څه کارونه دي چې انسانان مسلمانان هغه کوي دنیا کې به الله عذاب راولي څه کارونه داسې دي چې په آخرت کې به په عذابي نو څه د دنیا دي څه د آخرت دي د دنیا غا اسباب خو ډېر دي چې عذابونه په هغې باندې راځي انسانان پکې خرابېږي د انسانانو مال پکې خرابېږي اولاد پکې خرابېږي نو هغه تقریبا علماء محدثین او مفسرین او څه شل کوئی ذکر کړی دی د ټولو نه اول دا ذکر کړی دی چې ګناه المعاصی ګناه چې دی نو دا سړی خرابوي ګناه رزق هم ختموي ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه انسان چې کله ګناه کوي نو دا غي د وجه نه د رزق نه محروم کیږي دا چې رستو بیا جاړي فریادونه کوي مخکې مالدارو تاریخ ولټوي د بچم ته صحیح ژوند نه وستل دغه به مساله پرتاي الله ظالم نه دی الله د چانه وچ ځالي نه خدای انسان لک پکې ته ولټوي تاریخ ولټوي د گاونډیانو نه تاسو کې نو اوس په پته ولګي نور خوار سره دسی ځان ته څوې جنتی وي خدای لګه مخکې ژوندۍ ولټو چې مخکې څنګه نو اول د اسباب د عذاب نه ګناونه دي او دې زمانہ کې خو اول کوم ګناه ته ګناه نه وایو کپی جنو هم خو ګناه ورته نه وایو نبی اسلام نه صحابه تاسو کې ګناه څه ته وایي وی ګناه دې ته وایي چې کله ستانه وشي او رسته په خپای والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ايت على الناس دویم دا چې د چا په مخ کې نشي کولای جدا ګناه ده ارسړی ته پته ده نه چې دا ګناه ده او کنه ده نیکیوم پیژني ګناهم پیژني یو د اسباب د عذاب نه ګناه ده المعاصی ګناونه دانه چې ټول خلک دې په شریکه کوي نه په وچو کې لاند سوځي سبا ګناګاری سبا نیکانی وانیکان په کې بیا هم دلدل کیږي بنی اسرائیلو کې ماشومان لګیا دي او یو بانګی نه باندې وباسي د ژوندۍ بانګی نه ابانګی لوی چغواله الله د عذاب فرشتہ راولې غلې دا کله پیواړو عذاب فرشتہ چرانه وې دلته خو یو نیک سړی دی هغه ذکر کوي په دې اول واړو دا د ذکر وخت دی دلته ذکر داو چې تا منډه کړې وې د دې انسانانو ماشومانو نه دې دا باندې خلاص کړې وې دا چرته خلاص کړې هغه دې باندې وباسي او هغه له چې کوي د ذکر وخت نه دی د ذکر خپل وخت ذکر نبی اسلام فرمایي د ګناه کار دی ولې دا ولې پلاس منکا کله پلاس باندې نشي نو بیا په خلو وایا کدا نشي نو پړ کې د خبشا امام النووي رحمه الله شارح د مسلم وای د لاس او د طاقت د حکومت ته هغه زوب چلی پکور کې د پلان دی د مور دی پسکول کې د استاد دی د مشر دی پرنسپل دی ماستر صاحب دی دا هغه طاقت چلی په ملک د ادارو دی چې د ګناه کار کوي نو په لاس په مننه د خله طاقت
دا د جماعت د خطیب دی، د مولوی صاحب دی، د مقرر دی، د مبلغ تبلیغی صاحب دی. دی به داسې نه وایي ته به مخکې ګناه کېږي ستا پکې څه کار دی، ستا پکې کار دی. که ستا پکې کار نه وی نو بیا خو به کار دی چې به ګاډۍ کې ایښودی ستا جنازې څه ضرورت و؟ دا ژوندي ولې خرابې؟ بیا به دې ځان په خپله ښخ کړی و، بیا به دې قبر هم ځان نه کرلی و که خو د دې ژوندو نه سره کار دی ځکه دا ژوندي خرابېږي، نور پې خرابوي. بوډۍ به ځانه چیغې وباسي، بوډا به ځانه چیغې وباسي، ستا پکې څه کار دی؟ ستا پکې کار دی ځکه ته پې خرابېږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي انسانان ګناه کوي په جالو کې مرغۍ مري د لوږې د لاسه. امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت نقل کړی دی سمندر روزانه 3 پیرې چیغې وباسي ای زما ربه ته لږ اجازت راکړه زه دې خلکو ته خپل زور ښیم. هره ورځ 3 پیرې چیغې وباسي ای زما ربه ته لږ زور راکړه اجازت راکړه زما ته زور زه خلکو ته وښیم چې زور څه ته وایي. الله وایي نه صبر کوه صبر. انسانان چې کله ګناه کوي د غرونو په رشته راورسي او الله ته ای زما ربه لږ اجازت راکړه دا دواړه غرونه یو ځای کوم په منځ کې چپو. الله وایي ستا بندګان نه دي زما دي صبر. هارون رشید بادشاہ والد صاحب دی پلار دی د هغه زمانه ده په سفر باندې ته د هغه سره یو ګډوری وه د ګډې بچوړې چا ته تپوس وکړه دا چا ته حواله کې وی ما ته کس معلوم دی وی چا ته حواله کې وی د ځنګل منځري ته وی دا به د نه وخوري وی که دا حلال دی نشي خوړی پلار یې نشي خوړی منځري ته حواله کړه وی زما د دې ګډې به خیال ساتې زه چې واپس راځم نو زما ګډه به ماله راکړي. منځري شاته وخېژو د خپل څټ چې چا راکړ نو اوس خیال ساتل غواړي. د ځمکې د حیواناتو نه خلاصه شوه لپاسې نه ټپس راغی ویې وړه. بادشاہ واپس راغی منظري نه تپوس وکړو زما هغه ګډوړګۍ دې څه کړه وی که د ځمکې چې اغستی وی نو زما نه به دې تپوس کړی و د اسماني آفت زور راکې نشته آفت برانی و د لپاسه آفت د هغې بیا رکاوټ ګران دی اچرته کېدی شي. اول چې په انسانانو باندې عذاب راځي نو هغه ګناه زه دا نه وایم چې ټول خلک به ګناهګاران نه پته نه لګي ګناه به په یو ځای کې شوی عذاب به بل ځای کې راغلی. ګناهګاران خلک بدلي د بل ځای نه هغه ځای کې به نیکان خلک وو هغه ځای به وله ګنده کړی عذاب راشي. دویم چې عذاب راځي په انسانانو باندې نو دروغ دي چې انسانان دروغ شروع نن خو ما سوا د دروغو نه د چا بله لار نشته. مشر چې دروغ وایي تا دې تپوس وکړه دا ولې نو یې څه چلو مې کوه ځان مې خلاصوم نه. زنانه چې دروغ وایي ته وایي دروغ وایي ما له قصده کوه چې دا له قصده پکې څه شی ځوان نه تپوس وکړې هلکه تا خو دروغ ووایې نه نه ما ګپ لګاو هر سړي والا خپله وجه جوړه کړې نه چې په خبره باندې پوهېږي د مولا نه تپوس وکړې دا خو دې دروغ وایي دا خو نه په کتاب کې شته نه په قرآن کې شته نه په حدیثو کې شته. وایي جي ته په دې باندې پوه نه وې ما توریه کوله ځکه توریه پکې لږ شي ما ده ته په ظاهره یو شان خبره کوله په حقیقت کې بل شان هر چا ول خپله وجه جوړه کړله ټول به دروغ وایي کذب دروغ. دریم د اسبابو نه دا ده چې په خلکو باندې عذاب راځي چې په پیمانه کې په جوک او په تول کې نقصان راشي. دکانداران په ګډیر راځي
دکاندار چې یو شی اخلي نو یو شان تللی خرڅوي نو بل شاني ټول به یو شان نه دکانداران الا ماشاءالله پای په یو لوټه باندې اخلي خرڅوي په بل لوټه د ماشوم سره یو شان نرخ کوي په یو طریقه باندې سبزی او خوراک او چیزونه ورکوي ځوان چې راغی بل شان څوک چې زوروري نو د هغه سره یو شان دي حسابي لکه دا نه یېرېږي چې کمزور یې نو سخا ټماټر ورکوي سخا سبزي ورکوي انصاف نشي کوي د شعیب علیه السلام قوم الله په دې تباه کړی چې هغې کمی کو نقصان کو اللہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اے خلقو اللہ دبانی رحم کرے دے مالدار کڑی مانڈائے کڑی دی خوراکونا اللہ دیر در کڑی دی کمی مکوئی که کمی خوب کو نقصان و شروع کو اللہ دندا اشتو مالی تباہ و بربادی اشتائی کی مواغس دیتا تدفیب ہوئی کمی ہوئی بیا پیمانہ کی ہم نقصان دے پتہ لکے ومنز کی ہم نقصان دے حدیث کی رازی لکل شئین وفاون و تدفیفون داری او چیز دا پارا پوراوانے ہو کمی منز کم کمی منز کم زیادے کہ زیاد تے کچھ ہم دے اوران کو کہ کم تے کچھ ہم دے اوران انگولے کے مال کا دے کم اکڑا جو بھی سوک نخوری کہ زیاد دے کڑا ہمی نخوری برابر ہوئی بیا پا زیادی بانی شیخ خورانی انگولے دے کوخ تو آنسا دی پورا دے خویا والا پا دے واتا خواہ واچو دے ات سوکی نخوری سکارا دے واتا واچو سوکی نخوری مٹے دے واتا واچو سوکی نخوری زیادہ دے خود اوران کو نو پتلہ کے نقصان کول پیمانہ کے نقصان کول کو وزن کے نقصان کول کم کس چی زیادے چانت سے شے زیاد ورکے دخبل حدنا دے اللہ نخلاوی دا اللہ خود زیادے تلہ دے درنوا اللہ دل نورم زیادے کمیں بنا کے نقصان مدد درن جوک کوا دا اللہ بدربار کے بدرونی سپک جوک کے دا اللہ بدربار کے بسپک شی خرابائی سلورم دا اسباب و نداد چه عذاب رازی چه دا یتیم مال کوئی تپوسو که دا خلقون اول خصوک یتیم پی جنینا دویم بیا من وس کو قرآن دا قانون ذکر کرے دے وی دا یتیم مال دا دید پارا فری چه دے بلوی شو بیا با تپوس دے نورای چه پا وقت مال ختم دا صحابہ کرام تپوسو که دا اللہ نبی من وی لیو زمان سره یتیمانان دی زمان دا داغو مال شریکی منگا یو شان گٹا کو زداغا مال چلو ما زداغا سره ڈوڑی تکینم زدوم را یریگم زلویم که دیشی نوڑی بڑی جانو دے وڈو که دے ڈوڑی با کم خوری نخ بحانا اللہ قانون جاری نا چیتا داغا اصلاح کیا و خکے ورسرا ندانا روان دی خدا غصر بظلم او زیادے نکے او دا یتیم مال چکری یتیم تا دکری ورکی دا دیسی سڑی ببارک قرآن مستقل صورت نازل کرے دے ارائیت اللذی یکذب بالدین آقا سڑی نوے خبری تا خبری پی جنی آسڑے قیامت چی نمانی دا سوک دے قیامت نمانی ویدو چی قیامت مانا لینا دا با یتیم تا دکری ورکولی فذلك الذي يدعو اليتيم دا آقا کستے چی یتیم نپیجن اور نبی اسلام فرمائے دے یتیم پلاس دے لاس راف کلاس دے صرف کیف ہو دا لاس لان دے سون روی اخترار دوم رکن اگر معاف اور تو روی دی کیون فذلك الذي يدعو اليتيم بل ولا يحض على طعام المسكين یو غریب سڑے دے عاجز سڑے دے اغلد خوراک ترغیب چالنور کے خور سرو یروی لولی منزون چکے جماعت ندری دی وی فویل للمسلین دے دے رب دے مانز سر تبائی دا من نیم دے خدای خار کیو دے دے ورسن خدای خار کیو جوازی کو منز خلاس ہے فویل للمسلین
ولی وی دې مونږ کوي زنه یې ګورې د الله کتاب دی الذين هم عن صلاتهم ساهون دې د مونږ نه خبره ده دې مونږ څه پیژني دې د مونږ نه ده خبر چې زمونږ څه لکو یاره وای هغه زه خبر یم یا الذين هم يراون رياء ځان خلکو ته چې ګڼه ویني نو بس ته ویل جوړې دې مقدس په ولاړ تاسو وکړو او چې یوازې مونږ کوي نو بیا د نصارو ماشین په غوړل الذين هم يراون وإنه خیصد سن پی پیجنی دا چې قیامت نمانی دے بس سن پیجنی ویمنعون المعمولی شیم چالنوار مفسرین لکلی حتی الملحا مال گم چالنوار دے کتبوس دیو که چی دا مال کی ضرورت دے نشتی دے ہوتا کدیو ارتوی چی معشوم جاڑی او سڑا لوڑای چرتا پکا دا شکور باڑا کی نشتی زکوی گرانی دی لوڑای وچی لوڑای گرانی خلسی ويمنعون الماء کدی ورته وی چې دا ماشوم ستاسو په لاس کې سہولی د کور تراون نه ور ا ماشوم په کور کې جاړي زما وس نه کیږي نو دې ماشوم لته صحیح څور کوي اذان سره خوراک کې کېنوي مشکي ويمنعون عام د څنګه کله سورۃ 24 نازل دي عام روایت دي سره قانون دي سره نو یو دا چې د مال د یتیم خوري قران و ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا د یتیم مال چې خوري نو خېټه د ور دنه کوي ستاد د خېټه نه د قیامت په ورځ ور راوچتي ور په جنت کې نه ور په جهنم کې څنګه سوچو یتیم وینو چې خبر سره نشي کولای نو بد ور سره مکوا چا چې د یتیم خیال وساتو الله وایي تسی پرس کا لو ترکو من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیه چې ستا یتیمانان پاتې شي خلک ور سره سکے نو دا سوچو کا چې د دې بل یتیمانان پاتې شي نو زبو سره سکے دا په ټولو کې کمل من خو بس هغه خلک وای پښتانه وای هر سړی ځان ته تلفظ وای هر سړی ځان لګیا دی چې زموږ شو دا بل خدای غر نو اسباب د عذاب داري یو دا چې په انسانانو کې قانون دی ګناهونه زیات شي دروغ زیات شي بیا په انسانانو کې قانون دی د یتیمانو حق خوري میراث خوري پردې وچ پوچا د چرتم نشمالدار کېده بل پکې دا چې سود کوي سود هیڅوک ځان نه پوهه کوي چې سود څه ته وایي حدیث کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض تا چاله ورکړل او دا غینه زیاتی ته څه شي خوري دا سود دی سړی ته په بغره کې قرض ده ته چیس کې سود دی امام ابو حنیفه رحمه الله چې بچاله روپے ورکړي د سړی د دیوال سوري ته بنوي بلو سود دی یاران بس ردی دي څوک ځان به واخر راوړي څوک به لیک کې راوړي څوک به د ماستو کټوي راوړي څوک به لیکي بیا د هغه طرف نه پي راوړي د دې غاړه د سوال جواب کې ځله صبح جوړه درځم ناشته ډېر تیار د خپل لګل ته د خپل روپۍ راواله ته په طرف لاړ شې تا سلام کوي کنه چورګور کې منډي کنه سود ده کل قرض جر نفعا فهو ربا دا سود ده په قرض باندې ته زیاته او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سود ډېر خطرناک ګناه ده لکه د خپل مور سره په بیت الله کې دنه چې او یا پیر مخدور کی بیت الله ده بیا مور ده بیا د الله هغه کور چې بار یو ګناه یو چند عذاب دی په بیت الله کې او یا چند او سل چند عذاب دی او قرآن تاریخ ذکر کړی دی صفا او مروه دو کسانو په
بیت الله کې دنه بدکاری وکړه الله دې ګټه جوړ کړي یو نوم اصحاب او د بل نوم نایلو یو د صفا په ډېرې بیا کې خو دا بل د مروه په ډېرې وی چې خلک دې عبرت اخلي مشرکان نبی اسلام باندې اعتراض وکړ په خپل خوې چې د بوتانو په منځ کې ټوپونه او منډه مو وای تاسو چې وای ځکه په صفا باندې یو پروت دی او مروان پروت دی نه دا مسلمي خلکو یې خللی دا ولې عبرت لپاره خو دلیو ان الصفا والمروه من شعائر الله الله دې ګټه جوړي چې دا الله د کور بي عزتي کوي بل قانون دا دې پردې مال خوړل بنا حقا ار سړی ته پته ار سړی په دې پوهه دی چې زما دي جیب د روپې راځي کم زینه راځي دیاړي ما ته پته ده چې ما حلال واغستې که حرام مصری ته پته ده چې ما حلال واغستې که حرام دکاندار ته پته ده حلال واغستې که حرام ډاکټر ته پته ده چې حلال دي او که حرام د استاد او ملازم ته پته ده چې دا نننۍ ورځ زما حلال ده که حرام څه راغلی ته تسبو لتلې سکول ته تاو د سونو لتلې په وخت د دوران د کلاس کې ملازمت کې چې ستا کلاس شروع وي ته نفل کې دا حرام دی او عذاب دی جایز نه دی ته نفل نه کېږي دا مدرسه نه ده ته دې نه کېږي چې دا جمعه کو نه ده ته چې څه نه کېږي ته به هغه کار دی ستا خالی کلاس ته نه هم به بیا د مشر نه تاسو کې چې موږ به دوګم هغه یې نه وکړي تاسو ما کلاس لګولې نو زیبا مونږ منګه یا مارام من په دیاړې چې دیاړې نه لاړ شو موږ نه پونډړې کو مصری کې مصری ته نه لاړ چې د بچومان کې به ضرور وګدو د نه پونه کوي چې ته په خابه په تاریخ کې نه کړی ولې دا شی په ځان حرامه د خپل مال او د پردي مال اوس پر ته پته ولګي چې تخپل کور جوړه ته څنګه چل کې او ته پردې جوړه ته څنګه خپل چې جوړه ما ځوتن پلس بجن نه بس کوي دیاړي مال غر او چې پردې کور جوړه لا باندې نه ولې کرانه یو ځای پردې ډېر گزار شي مثال دې پردې کنه چې وتاوان کی د خپل نه کدیوال په هغه زیات کو چې لږ زیات دی وای دیوال له ځانګو نه واچي گزاري ځان ته یو ځخته بس پاکي سارا پورې هغه چې بیا د شپې لګي خفته د سبا کې هغه سبا مدرې باندې بس کا دې ته جوړنه مسلمانان یې نه مونږ نه کو کراموس الله الله پردې مال خورل په باندې طریقه باندې قران وایي چې ته به خپويږي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولې په حرامه طریقه پردې مال خوري ارچا خپل پرې معلومي نن برید په دې کې سبا باغ دي کې بلوس باغ دي کې لږ وي زه خپته چې زما برید په کوم ذکر او قران لا اکثر بل کس کې ول استابرید ته ته بدل نه خپل برید نه پیژنې مونږ چې سلام وکړې په مخ سره پر دې وټې نه یو غټم وکړي مونږ وکړو ځکه د مخ کې مونږ کا اوسې غټه وکړو خکاره وکړو د نیکي هغه عذاب خزیات ارسړی ته پته من مسلمانان یو خود بل په مال کې چې د بل په ځای کې روټ سي نو موږ ضرور تکړای یو په یو ګټ کې نه بل ګټ خو کده د په ځای کې روټ ته الله دوی په دغه وخت کې سره مسلمان نه دی د هندولم په اړه نه نړۍ ولې د مسلمانۍ یوازې زموږ سره ده بلکې تکړای دا به جو ثواب وشي استاد پر عذاب دی دې کې مونږ تکړه حرام طریقې باندې مال خوراک ار چاته پته چې حرام څه وي ار سړی دی غلا کول په غلا سره مال غسل یاد ساتئ یو غلا د یو انسان نه داغه نه معافي وغواړي داغه د زوینه وغواړي داغه د وسینه وغواړي یو غلا د حکومت نه ده یو غلا د جماعت چیز نه ده
که د جماعت د څیز نه د غلا وکړه څه شی دی اگر که د یوې روپۍ ولې نه د محلې د هر فرد نه به معافي د الله په دربار کې غواړي که وړوکی دی او که لوی که یو کس وایي چې زه معافي نه کوم د ده مونږ نه کېږي دا خدای سي غواړي دا دومره خطرناکه مسله د حکومت د اغلا وکړه وایي موږ لا ویش نه دی کړی دا څه شي ویش نه دی کونډې لګوي نو د ثابت مخلوق د انسانانو نه به د الله په دربار کې معافي غواړي چې یو فرد معاف نه کو بس نشته د دې وجې نه هغه شی خوراک حرام دی چې حکومت وایي چې دا شی ټیک نه دی نڅي دی سمګلینګ حرام دی که میان په جنریټر او په دې نیول حرام دي نه مانی که نه جنریټر ته نه مانی شی حرام دی ستا په کې خطره ده ته په کې سرګ دی څیز حرام دی پردی بجلی د کونډې دی وتا چولې او ته په هغې میان نسې ناڅه به دې خپلې اوبو ته کې دی ورسره نیولې سر یې کونې تللی شی حرام دی که هغې د باندې رانو سره د جنریټر نه دې وړي جنریټر هم نه وایي څیز حرام دی غلا د حرام سمګلینګ دی په کوم څیز کې چې حکومت وخت ته وایي چې دا به نه کوي او ته یې کوې نو دا حرام سمګلینګ نو یو د یو سړي نه غلا کول د هغه نه معافي وغواړي ټوله نه به څنګه غواړي موږ خو خپې غځولي د سره څه پروا نه زموږ وی راکاږو چې دی به څه راکوي دغه شان یو سړی قتل یې وکړو د الله په دربار کې د هغې د معافۍ صورتونه شته د هغه میراثخوارو معاف کړې د الله په دربار کې دې توبه ویسته صحیح ولې دې ویسته نو بیا دې الله نه معاف کوي بیا دې الله خرابوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوم باندې یادول په ګستاخی سره رزق ختمي عذاب نازلي منافقت کول د یو خبره یو تر سوال د بل تر سوال دا په انسانانو کې یو غټ رواج زمونږ د کتابونو اولنی کتاب دی من نقل الیک فقد نقل عنک یو سړی تا ته د بل چا خبره راوړي نو ستا نوم وباسي ته پوه شه په دې خبره باندې چې ستا نوم وباسي وایي نشته ضرورت دا شته ګناهونه وایي ډېر کم دي چې څه پکې لا دا نور دا وایو دا شته پوره دی چې بل څوک درته چا غیبت کوي وایي نه موزګه مه کښېنه د اسمان سترګې هسې هم خړې دي نو چې د اسمان سترګې درته برابر نه دي نو ته غلی شه که الله خو ورته ولوي چې لږ ځان برابر که یو ځای کې دله چیلنج درکړي بل ځای کې درکړي بیا هم انسانان نه صحیح کېږي حق پټول حق پټول نه وینا ګرانه ده پټول وروستو خبره ده حق چاته نشي ویلی که یو سړي ته دې ووایي چې دا دې څه وکړه نو زما په یقین ستا سره به ټول عمر ورانه ولې حق دې وي که اوس خو هغه سړی کامیاب دی چې دروغ وایي چغلي کوي دوکه ماري د جهان ګڼکپ او غلي هغه سړی کامیاب په دې دنیا کې پاک سړی نه چلېږي په دې دنیا کې رښتینی نه چلېږي په زړه باندې پاک نه چلېږي یوه خبره چې کوي نه چلېږي زمانه وایي دا خلک چې څه کوي ته ورسره نو خلک به جهنم ته ځي ته به جهنم ته ځي ولې به جهنم ته ځي دغه شان په نیک سړي باندې بدنامه لګول په پاک سړي بدنامه لګول هلکه تا لیدلی نه دی خبرې نه خبر نه وي غلی کښېنه ولې په خلکو باندې بدنامي لګي که هغه زنانی او که هغه نارینی دې باندې بدنامه لګول دا انسانان الله ختموي خرابوي څه پاتې شو څه مې ووي دا د الله د عذاب اسباب وجې دي چا باندې چې عذاب راشي نور ته ورته لاسونه نه پړقوي نن په هغو د سبا پتا ده ویرېږه د دې نه چې په دې خلکو باندې عذاب راغلی دی څه وجه به وي هغه وجه د ځانه وباسه چې داسې نه چې سبا په موږ راشي ملګري لګیا دي ځای په ځای باندې د دغه کسانو سره کوم چې په سیلاب کې د هغې نقصانونه شوي دي عاجزانان دي مسلمانان دي بېوسه دي ماشومان د روټو نه خرابېږي د ډوډۍ نه خرابېږي ځکه څه اسباب ورته نه رسي انسانان لګیا دي په هر ځای کې په هر علاقه کې هغې له چندک
د خپل وس مطابق زموږ په دې علاقه کې ملګري شته دی او د هغه ټرس سره دی مشترک دی یو ځای دی ورسره هغې ته به یې رسوي زموږ د دې علاقې نماینده د هغې لپاره ناصر ډاکټر صاحب دی کم کسان د هغې سره ښه کوي نو د هغې سره یو ځای شئ ملګري ورسره ښه وکئ په خپله لاړ شئ 15 کسان 6 کسان سره غونډ کوي په خپل لاس لاړ شئ چې هلته څوک بیا مې هغلی ول نه شئ کولی عاجزانه دعا خو کولی شئ د الله په دربار کې خو سوال کولی شئ یو 2 رکعته لمونځ خو کولی شئ چې الله د دغه خلکو چې څومره نقصانونه شوي دي الله د دې عوض ولا دنیا آخرت کولی دا خو کولی شئ کم کسان داسې دي چې د هغې سره ښه کوي ډېر کسان به اوس په دې لوبه کې ګرځي په دغه جامه به ګرځي او ځان له به چندې راغونډه نو چې اعتماد پرې نه وي د هر ځای نه چې کس راغی اول یې تفتیش تالاش کوئ تفتیش تالاش ونه دی کړی نو وچ وچ وله مه ورکوئ کېدای شي هغه وچ موږ څخه ووي دا د کوم ځای نه راغلی نو هسې هم چاته الټه خبره مه کوئ په صحیح طریقې سره پوه کوئ چې زمونږ خپل پروګرام دی موږ به هغه کسانو سره ښه کوو په خپله طریقه باندې چې دغه سوال کوونکی هم خفه نه شي په صحیح طریقې سره رخصت شي الله دې د صحیح عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې زموږ د مسلمانانو چې څومره نقصانونه شوي الله دې ورته د دې عوض دنیا او آخرت کې ورکړي د څه وجې نه چې عذابونه راغلي دي الله دې هغه ګناهونه موږ ټولو ته معاف کړي الله دې په موږ باندې د رحم صدر فور الله دې په ټولو مسلمانانو باندې د رحم صدر فور څومره انسانان دي چې هغه په دې سیلاب کې د دنیا نه رخصت شوي دي الله دا شهادت په خپل دربار کې قبوله منظور کړي الله د هغې په اسماندګانو د صبر جمیل نصیب الله په کورونو باندې د رحمت څادرونه خواره کړي الله موږ د خپلو عذابونو نه وساتي الله موږ د خپلو عذابونو نه وساتي الله زموږ سره د رحم فیصله وکړي الله زموږ سره د خپل رحم فیصله وکړي الله زموږ د دې ملک نور حفاظت وکړي الله د مسلمانانو حفاظت وکړي الله په موږ باندې د رحم څادر خور کړي الله څونه مسلمانان دي د عزت ژوند ته نصیب د ذلت د زندګۍ نه موږ ټول وساتي د چا په زړه کې څه شرعي حاجتونه الله د غیب خزانو نه پوره کړي دنیا او د آخرت امتحانات او د پاس وصلی الله تعالی علی خیر